بس خو چې کوي سړی ذکر د خدای پر او جماعت کې بس خو چې کوي سړی ذکر د خدای پر او جماعت کې نو سنا سره یاد مشي مرګې پر او جماعت کې او یار یې دې اختر لا واده دراتلو کړی دا یار یې دې اختر لا واده دراتلو کړی دا ځکه وی شي دا جنۍ خواږه پر او جماعت کې ملګرو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ خپل د کلیوال یو څو رنګونه مې درته ښودلي دي پکې او یقینا چې په کلي کې بې حده ښکلي ګلونه او مشران کشران البته ډېر قدرتي ښایستونه مې درته ښودلي دي نو ډېره معلوماتي ویډیو ده کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ که زه خبر وې چې تا بیایي ما به تصویر درله د شپې ویستلی و نو السلام علیکم ملګرو ستاسو ورور اکرم علي ما او دا وخت موجود یم په خپل کلي کې او روژه ده دویمه عشره ده او سحر منځونه تقریبا وشو او تاسو به وینئ چې مرغۍ هم خپل ذکر کوي او خاروګانې دي وغیره څومره هم اوازونه چې دې ټایم کې تاسو ته راځي دا بیسیکلی قدرتي کمې نیچرلی کم ساوند چې دی هغه د هیڅ بیکګراوند نشته او یقینا ډېر خوند کوي په داسې موسم کې سهار وختي او بیا چې د روژې ورځې شپې نو یقینا ډېر خوند کوي چې سړی د کلي په ماحول کې ژوند کوي او داسې هر قسمه رنګارنګ مرغۍ اوازونه کوي کوشش به کومه چې تر ماښامه پورې یا تر مازدیګره پورې دا ښه کلیپس رایوځای کړمه او تاسو ته یې وښایمه خو کیدای شي چې په دې ویډیو کې زه تاسو سره آف د ریکارډ یم مطلب زما فیس کیم به تاسو ته نه ښکاري دا تاسو کتی شئ چې سپوږمۍ هم ولاړه ده او دا به ډوبیږي بیا به نور راخیږي نو زمونږ سره اوسئ روګانې وغیره د هغوی دا اوازونه ډېر خوند کوي په سحر وختي کې د دې سره د انسان کم ذهن چې دی هغه فرش کیږي او ډېر ښه ماحول خو چې سړی په کلي وطن کې ژوند کوي په روژه کې یا بغیر د روژې نه خو سحر وختي کې پاڅېدل ډېر خوند کوي او بیا به غرمه راخیږي ورځ د جمعې ده نو انشاءالله داسې ښه څه به درسره شریکومه نو که چېرې د ویډیو نه خوندونه اخلئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ وخت سحر وختي دی غرمه به راخیږي او بیا به تاسو سره نور هم څه شریکوم ملګرو نور راوختو او وخت تقریبا 10 بجې شوې دا تاسو کتی شئ چې ډېر ښایسته ګلونه دي یو دا ګلونو بوټی دی او ورپسې دا بیا نور بوټي دي تاسو کتی شئ دا بیا نور ښایسته ګلونه دي وایي دې ته به څوک څنګه مینه وایي چې ګلاب درله څوک درکړي پاڼې پاڼې نو دا ښایسته ګلونه دي او مرغۍ اوس هم لګیا دي دا ښایسته اوازونه یې راځي تاسو کتی شئ ها ملګرو زله روان یم د یو ملګري خواته او تر اوسه چې کم ګلونه یا د
ګلاب ګلونه یا وغیره سره ګلونه زیړ ګلونه سپین ګلونه څه چې وي هغه کور کې هغه ګلونه موجود وو او دا اوس چې تاسو کمې نظارې نه دا زمونږ خپل کلی دی په دې کلي کې زمونږ مشران دي زمونږ کشران دي زمونږ همزولي یاران دوستان دي تاسو کتی شئ چې سحر شو او روژه ده څه خلک به اوده وي څه به ویښ وي کم چې ویښ وي هغه به خپل د ژوند ضرورتونه پوره کوي او کار روزګار له به روان وي نو زمونږ سره اوسئ ښه ملګرو دا زه په بل طرف وس روان یم عموما زمونږ سره یوه خوړګۍ وي یوه سین وي یوه خوړ وي دا خوړ چې وي نو دا د خوړګۍ نه غټي مطلب د اوبو په مقدار کې او څومره ځکه چې دا ځایږي د هغې په لحاظ سره او د سین په لحاظ سره دا وړوکې وي ځکه خو وایي چې د خوړ نه پورې یاري مه کړه یا به ګلی وي یا به سین راغلی وي نه او د سین نه پورې مې یاري کړه د سین نه پورې مې یاري کړه ځکه کښتۍ ورله زرو جوړومه نو دا هم یو معلومات و چې تر تاسو مې ضرور رسول یو وی خوړګۍ بل وی خوړ بل وی سین سین دا ټولو نه غټ وي کله چې ډېر خوړونه او دا را یوځای شي نو په هغې وجې سره د سین کومه خپله اوبه چې په هغې کې بیا د اوبو مقدار سیوا شي دا زمونږ یو مشر دی او دوی کرونده کوي هر قسمه سبزیانې چې کوم دی په دې ځمکه کې راکیدی شي هغه کا پیاز دی اوږه ده ټماټر دی بادرنګ دی وغیره د دوی نه به تپوس کوو چې دا کم فصل دی بابا جانه دا کم فصل مو کرلی دی اوږه ده او دا په څومره وخت کې راخیږي څو وخت کې دا راخیږي دا په لږ وخت کې راخیږي ښه خو بیا هم راخي وسوته یو میاشت ښه او پټی خو مو ماشاءالله د اوږې مکمل ډک دی وجه د دې دا ده چې خواري مو پې زما په خیال ډېره کړې ده نو فصل ښه دی انشاءالله اوږه به ستاسو ښه وي داسې ده او ښه ملګرو تاسو ته دا پټی هم ښیمه بابا ګل ستړی شوی دی روژه ده او خوشحاله شو چې په خپل کلي وطن کې داسې قسمه مشران وینو او د دوی نه داسې خبرې واوري چې د ژوند د کندو کپرو کې راته کم تلل دي هغه آسان شي نو تاسو ته د دوی دا باغ هم ښیمه دا اصل کې اول پوره یو پټی وي هغه پټی چې هغه بیا په مختلفو حصو کې تقسیم شوی وي د تقسیمېدو وجه دا وي چې هر کله په دې پټي کې څوک ګوټ کوي د بوټي دا کم ویښونه چې کري چې دې ته اوبه په اسانه سره کوزیږي او یا نور چینجي وغیره نه خرابوي او اوبه ورته په ښه مقدار کې میلاویږي په هغه وجه ورته دا پولې پرېږدي چې په دې کې تګ راتګ اساني نو ډېر خوند کوي چې سړی د کلي په ماحول کې ګرځي او بیا داسې قسمه مشران ویني چې د هغوی نه داسې ښه خبرې واوري نو یقینا سړی ډېر خوشحاله شي کوشش وکړئ چې خپل د مشرانو قدر وکړئ هغه که ستاسو ترونه ماماګان ګاونډیان یاران دوستان دي د هر انسان قدر وکړئ خو خصوصي قدر د داسې سپین روبو قدر پکار دی ښه ملګرو دا راسره په خوا کې بیا د غنمو یو پټی دی
دې ته غنم ویلی شي او تقریبا چې په پنجاب کې خصوصي اسلام آباد، لاهور، گجراوالا، فیصل آباد هلته چې کوم دی د غنمو کټایي شروع شوې ده، خو په سوات کې لا موسم یخ دی، نو دلته څه موده پس بیا کټایي کیږي. ملګرو د بابا ګل را سره ډېر ښکلې خبرې وکړې او یقینا چې ډېر خوند یې وکړو، خو بابا ګل راته دا وویل چې ستا سره بل ملګری یا ملګري یا څوک نشته، وایي ته خو د موبایل سره خبرې کې، د دې موبایل سره چې څوک خبرې کوي هغه ډېر څه زده کوي او بابا ګل د خبرو نه مو ډېر څه زده کړو. دا تاسو کتی شئ دې ته اوس خید وایي ملګرو، پیاز هم تاسو ولیدو، اوږه مو لیده او ګلونه مو لیدو، دې ته خید وایي او دې ته چې کوم دی بیا سور املوک وایي. املوک درې قسمه یي، یو ته د ګوډې املوک وایي، بل ته سور املوک وایي او دا که تاسو ته ښکاري دې ته بیا تور املوک وایي. نو زمونږ سره اوسئ او وریځ هم راغله، نو زمونږ سره اوسئ. مونږ له غزل راځي ټپې راځي سندرې راځي، مونږ له غزل راځي ټپې راځي سندرې راځي، مونږ دهشتګر نه یو چې مونږ پسې لښکرې راځي او بیا دې زما سرې ګریوان پورې خندا کړې ده، بیا دې زما سرې ګریوان پورې خندا کړې ده، دا زندگی ده دې کې سل رنګه خبرې راځي. دا تاسو کتی شئ دا وایي دې ته د انځر بوټی، انځر پکې شته خو انځر ګل لیده چې دا ډېر مشکله وي. بیا که ورپسې تاسو سوچ وکئ دې ته تور املوک ویلی شي او بیا کومه دا غټه ونه چې ده دې ته غوزان ویلی شي، کوم چې ورته اخروټ په اردو کې ویو مونږه. او بیا که تاسو اخوا سیکئ نو قسمه قسم ونې د مختلفو میوو موجودې دي. دې ته چې پکې کم دی بیا ډمبره وایي چې سم غټ د ډمبرې له وړي او سړی وایي چې تا ته مې نیولی وی. نو دا اکثر مشران په هغه وخت کې وایي هر کله چې ماشومان داسې غلط کار وکړي، نو کوشش کوئ چې داسې کارونه شي چې د دې لول ضرورت پکې راشي. ټپې راځي مونږ له، سندرې راځي، غزلې راځي، خبرې راځي او ډېر څه راځي، خو د موقع محل مطابق په هغه کارونه کوو. او دا مهال وس روان شومه د سیند طرف ته، ځکه چې روژه ده او په یو ځای ناسته سړي د خوند نه ورکوي. مونږ داسې له پکار دي که روانو که ولاړو که ناستو یا وغیره ذکر اذکار کوو او د قرآن شریف تلاوت هم ډېر وکړو، خو مونږ تاسو له پکار دي چې داسې ښایسته نظارې هم انجوای کړو، نو یقینا چې روژه کې ډېر خوند کوي. دا تاسو کتی شئ دا د سوات هغه غټ سیند دی، لکه څنګه چې په اوله کې تاسو ته ما ویلي وو چې یو سینې یوه خوړ وي یوه خوړګۍ وي. یقینا تاسو به په هغه خبره پوه شوي وئ او وایي چې د سیند نه پورې مې یاري کړه، د سیند نه پورې مې یاري کړه، وس به کشتۍ ورله د زرو جوړومه، او د سیند نه پورې یاري مه کړه، یا به ګلی وي یا به سیند راغلی وینه. ډېر خوند کوي او دا پکې بله میوه ده، خو موسم وس دی، خو زمونږه د خلکو دا غلط فهمیانې چې کومه ونه ښه فصل کوي، ښه میوې کوي، ښه ګلونه کوي، د هغې کټایي کوي. دا تاسو کتی شئ دې ته اشاړی وایي، یو ته پکې بیا خوبانی وایي، یو ته پکې بیا الوچه وایي یا الوچې،
دا چې کوم د دې ته اشاړی وی خوالن ساعته دا هم تاسو کتی شئ چې ځواني والا چا بې وخته لوګی کړی دی تاسو کتی شئ چې ځای په ځای مات کړی دی نو ټولو ملګرو ته مې خواست دی چې د ونو بوټو قدر وکړئ که چېرې مونږ د دې ونو بوټو قدر وکړو د دې وطن قدر وکړو زمونږ آب و هوا به صفای زمونږ نور چې څومره هم معاملات دي هغه به صفای وجه د هغې دا ده که مشران دي که کشران دي که همزولي دي او که نارینه دي زنانه دي خو مونږ تاسو له پکار دی چې د دې بیوټي آف نیچرل خیال وساتو که چېرې مونږ نه د دې خیال ونه ساتلی شو نو کیدای شي پر روان لس 15 کالو کې یا 8 کالو کې مطلب 15-16 کاله پس د دې وطن حال به په بدلېدو وي نو کوشش وکړئ چې کم بوټي راختلي دي د هغې خیال وساتئ او کوشش کوئ چې داسې نوي نوي میوې د کرلو کوشش وکړئ نو یقینا چې دا به ډېره ښه وي ملګرو نور هم تاو شروع کو خو وی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی او یو چې سواد چې جانان بل یې موسم ښکلی دی دغه ملګرو د ورځ د جمعې ده ښایستونه سیوا دي او روژه ده دویمه عشره ده او وخه ماسپښین شو نو ښایستونه ډیر دي خو وخت کم دی او انشاءالله په بله ویډیو کې به کوشش کوم چې کلیوال نور رنګونه درته هم وښیم او اوس چې بیا په کوم ځای کې ولاړ یم دلته بیا دا د اوږې یو وړوکی شانتې پلاټګی دې ته وړوکی پلاټ په دې وایي چې په دې کې یو خاص حده پورې چې کوم دی اوږی بیا په خوا کې ورسره بل پلاټي په هغې کې سینچلي یا پلازبیني یا شوتلي یا پیازي وغیره که چېرې تاسو وګورئ په دې پلاټ کې زموږ سره ده اوږه او که ورپسې تاسو وګورئ خدایه خیر بوټي ونه چپومه خدایه خیر ورپسې که تاسو وګورئ دا ورپسې شوتلي که بیا ورپسې بیا وګورئ بیا جدا نور اوږه هم شته تاسو کتی شئ او که تاسو بیا لږ برسې کوئ دې ته پوله وئ او د دې نه له پاسه چې کوم دی بیا د بل پټي شاخ جدا شوی وي دې ته خید ویلی شي نو دغه وه نننۍ ویډیو تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکئ په لوی الله مسپارم د الله په امان